ګرانو پښتنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو قبول کړئ. زموږ د ویډیو د جنسیاتو متعلق ته د دې لپاره کو تاسو فیملی سره نو هینډ فری استعمال کې او یا دا ویډیو سکپ کې یا ځان له وګورئ. نننی ټاپک دی زموږ چې د انسان د کوروالي وخت کې ټایم کم وي د هغې متعلق. کو تاسو د جنسیاتو معلوماتو خواهش لرئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اکثر چې کله انسان کوروالی کوي ملاویږي نو د دې ټایم کم وي. اول خو مونږ په دې باندې تاسو ته معلومات درکو چې ټایم څومره پکار دی. یو طبي ټایم د یو انسان د 3 نه تر 7 منټ پورې کافي دی. کو د 3 منټ نه کمیږي نو دله هم علاج پکار دی او کو د 7 منټ نه سیوا کیږي نو دله هم علاج پکار دی. د دې په تفصیل کې خو دا ویډیو مونږ نه جوړو، دا ډېر غټ باس دی چې دا ټایم څنګه سیوا کیږي یا څنګه کمیږي. خو زه به تاسو ته یو لنډه غونته نسخه ووایم چې تاسو په پنسار سره په اسانه باندې ملو شي او هغې سره به ستاسو ټایم ښه برابر شي. ځکه چې د ټایم د کمی د وجې په سړي باندې هم بد اثر پریوزي، ځکه چې دې څومره خواهشات لري او څومره تجسس لري، خو چې کله د کار خوند شروع کی نو د دې ټایم ختم شي او ډسچارج شي. داسې کو هر وخت دا کار کیږي نو د زنانه هم زړه مات شي، ځکه چې د هغې د خواهشاتو تکمیل نشي. د دې دپاره به تاسو ځان سره بالپن او کافي کې دا نسخه ولیکئ. تاسو له به پکار وي اکرکها، مصري، تخم ریحان او کلونجي. دا سیزونه به تاسو برابر وزن کې والی، یعنی ټول به 50-50 ګرام د پنسار د دکان نه راواخلئ. دا نور سیزونه خو عام دي، خو دی کې اکرکها 2 قسمه یو اصلي یو دیسی. دا اصلي اکرکهې پہچان دا دی چې کله دا خولې باندې کېدی نو دا ژبه میږي کی لکه څنګه چې د ډمبرې خوند دی هغه شان خوند دی. دیسی اکرکها چې کومه ده هغه ترخه وي، دکه نشان دی. اصلي اکرکها معمولی ګرانه مې په 250-300 روپۍ تولی او دیسی چې دا هغه په 20 روپۍ، خو تاسو به اصلي اکرکها والی. دا ټول به تاسو میده کې او ملو به کې. دا به سحر ماښام تاسو د اوبو سره استعمالوئ، یو چمچ. دې سره به ډیله پن یعنی د نفس کې به سختی هم پیدا شي، مزه به هم پیدا شي او ټایم به ستاسو برابر شي. کو بیا هم ستاسو په څه کمنټ یا څه تپوس نو تاسو په کمنټ کې مونږ ته کولی شئ. د را روان ویډیو دپاره مونږ اجازت غواړو. کو جون وفا وکړه، انشاءالله را روان ویډیو کې به بیا ملاویږو. کو زمونږ په چینل نوی نو سبسکرایب کې مونږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله فامان.